د سوات بریکوټ بازیرې دغه لرغوني آثارو په اړه پوهان وایي چې زرګونو کاله وړاندې دا یو لوی ښار و او د هغه وخت پایتخت هم و. بیا وروسته په دغه سیمه بېلابېلو قومونو حملې کړي او د هغوی د استوګنې ځای هم پاتې شوی. د بازیرې په سر غونډۍ نومیغر کې د ایټلي دولت لخوا د لرغوني آثارو برسېره کولو ټولګي اوس نوی ځای برسېره کړی چې دوی لویه کامیابي ګرځوي. د نوي ښکاره شوي لرغونو آثارو لومړی اهمیت دا دی چې اول ځل د غونډۍ سر برسېره شو او پکې ډېر مهم ځایونه ښکاره شوي دي. دویم، موږ په یو لړۍ کې د کوشان وخت نه واخله تر هندو شاهي وخت پورې روان یو او وروستو د محمود غزنوي پوځ هم دې ځای کې پاتې شوی دی چې دې نه معلومیږي دا ځای د پخواني سوات ادیان لپاره د حفاظت یو مهم ځای پاتې شوی دی. د ټولګي یو پوهان چې په خصوصي توګه دغه نوي ځای ته ورغلی وایي چې دوی د بازیرې ښار د تاریخ لړۍ راجمع کوي. دا ډېر اهم دی. دا نوی ځای چې کوم ښکاره شوی دغه په دې توګه ډېر اهم دی چې کوم تاریخ موږ نه ورک وو هغه په لاس راغلو. د حفاظت په لحاظ سره د ساتنې ځای، بیا د اوبو د لوی ټینک آثار چې فوج به استعمالولې او ورسره به دغه اوبه د هندوشاهي عبارتخانې کې هم استعمالېدې. د بازیرې لرغوني آثارو کې د تاریخ زده کوونکي هم کار کوي. بعض وخت ورته سیلانیان هم په خصوصي اجازتنامه ورځي. موږ ته پته نه وه چې دلته دا شیزونه شته، خو زموږ د ملګرو ایټالین ملګرو د لاسه هغو دا ټول ځای ایکسپلور کو او موږ ډېر انسپایر شو، موږ ډېر موټیویټ شو چې زموږ نه مخکې دلته سوات څومره یو آباد او غټ علاقه وه. د لرغوني آثارو برسېره کوونکي وایي چې بازیره کې د تیرو وختونو ډېرې قصې پټې دي او دغه دوی وخت په وخت برسېره کوي او خلک ترې خبروي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.